السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاه محمد واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه ستاسو په درانه خدمت کې یم. د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل محترمو لیدونکو که لومړي ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست، مهرباني وکړئ د کمپیوټر ټیکنالوژي د همدغه ویډیو چې همدا اوس تاسو ګورئ د دې لاندې د سبسکرایب سره بټن به تاسو معلومیږي، په هغې باندې کلیک وکړئ. دې فایده به دا شي بیا به زموږ د چینل هره نوې ویډیو تاسو ته ډېر ژر دررسیږي. راځو نن ورځې درس موږ وایو چې څنګه کولی شو کمپیوټر ته پښتو ژبه ور اضافه کړو، همدا رقم ته نورې ژبې هم ورته ور اضافه کړو. مثلا موږ راځو دلته د ورډ پروګرام لیکو او دلته په دغه ورډ پروګرام کې زموږ پښتو لیکلو ته ضرورت پیدا شي. نو دې که خو موږ سره دلته پښتو ژبه نشته دی، نو دا پښتو ژبه به موږ څنګه راوړو؟ دلته که موږ وګورو یوازې یو اس ده، هغه هماغه انګلیش ژبه ده موږ سره. نو موږ غواړو چې نورې ژبې ورته راوړو، دغه ژبه به موږ پښتو ژبو ته څنګه اضافه کوو؟ راځو دغه طریقه ښایو. نو دغې دپاره به تاسو به رابشئ سټارټ مینو ته به راشئ. په سټارټ مینو کې به کنټرول پینل ته راشئ او په کنټرول پینل کې به تاسو دا به زه تاسو لږ زوم کړم ښه درته معلوم شي. ریجن اینډ لنګویج باندې به کلیک وکړئ. صحیح شو. کله مو چې په ریجن لنګویج باندې کلیک وکړو، دلته به تاسو په دغه فارمیټ برخه کې به ودرېږئ. په دغه ځای کې به تاسو به د کیبورډ نه پی به پریس کوئ، د پی توری ABC پی توری دغه به تاسو پریس کوئ. صحیح شو. دلته به رابشي پښتو افغانستان، یعنی پښتو د افغانستان ژبه ده. نو تاسو به دغه انتخاب کوئ او رابشئ څه باندې به کلیک وکړئ؟ اپلای باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو اپلای ته راشئ، دلته EN انګلیش لیکل شوی دی، دې به چې کلیک وکړئ نو دلته به ورسره لیکل شوی دی PA پښتو افغانستان. نو تاسو کولی شئ چې اوس په ورډ پروګرام کې په پښتو لیکل هم وکړئ. نو هغه څنګه؟ زه راځم د ورډ پروګرام بیا ته اوپن کوم. صحیح شو. وبخئ. ښه، اوس ما سره انګلیش لیکل دی، زه غواړم چې پښتو لیکل وکړم. نو څه به وکړم؟ دلته به دغه ای باندې به کلیک وکړئ، دلته به پښتو انتخاب کړئ. دا به تاسو وران کړئ. مثلا زه لیکم کمپیوټر. نو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ چې دغه رقم پښتو لیکل په اسانۍ سره ورته وکړئ. ښه، یا غواړئ چې دغه د شارټکټ په واسطه باندې تاسو دغه ژبه بدل کړئ، مثلا د کنټرول آلټ سره څنګه کې بدلیږي. اوس انګلیش شو. صحیح شو. که غواړئ پښتو لیکل وکړئ، بیا کنټرول آلټ بټن ووهئ، تاسو به اوس د پښتو لیکل کوئ. نو په دې طریقه ورته تاسو د پښتو ژبه اضافه کولی شئ. ښه، په دغه کې بیا ورپسې موږ سره نور کمانډونه دلته موجود دي چې یو دی شارټ ډیټ مطلب څه دی؟ هغه لنډ ډیټ. مثلا په لنډ فارمیټ کې تاسو لیکل غواړئ، نو دلته به شارټ ډیټ به انتخاب کړئ او را به شي اپلای باندې به کلیک وکړئ او دلته چې تاسو دغه ډیټ ته دلته راشئ وګورئ، نو دغه تاریخ زموږ په ډېر لنډ طریقه باندې لیکلی شوی دی. صحیح شو. مثلا 1440 دا ځکه دلته لیکل شوی دی، هغه ژبه موږ د انګلیش دلته استعمال کړې ده. که زه دلته بیرته انګلیش دلته انتخاب کړم، دغه ژبه به دغه توري به بیرته په پښتو د انګلیش تورو عددونو باندې ولیکل شي. اصل کې عربي عدد دی خو په انګلیش باندې مشهور دی، نو دغه انګلیش عدد به بیا راځي. زه دلته به تاسو بیرته انګلیش دلته ای به ولیکئ تاسو د کیبورډ نه. صحیح شو. ای او انګلیش یونایټډ سټیټ به تاسو دلته انتخاب کړئ. انګلیش یونایټډ سټیټ موږ سره دغه دی او اپلای به کړئ. اوس دغه توري موږ سره بیرته انګلیش ته واخلئ. صحیح شو. ښه، دا موږ سره اوس کم ډیټ انتخاب شوی دی؟ لانګ ډیټ. تاسو به دلته لانګ ډیټ انتخاب کړئ او را به شئ دلته به اپلای باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په اپلای کلیک وکړو، نو ګوره موږ سره لانګ ډیټ ګوره 15 ډسمبر 2018 په دې طریقه سره. که نوره مو تاریخ غواړئ، نو دلته راشئ دغه ورپسې انتخاب کړئ، دغه دویم فارمیټ. صحیح شو. او را به شئ اپلای باندې به کلیک وکړئ. که اوس بیا دلته تاریخ ته وګورئ، نو ګوره اوس ورسره ولیکل چې سټرډے 15 د ډسمبر 2018 کال. په همدې رقم سره دغه ساعت هم تاسو لنډ او اوږد تاریخ ته، نو لنډ ساعت مثلا چې هم د ثانیې کاري، هم د دقیقې کاري، هم د ساعتونه معلومیږي، هغه ته په دې طریقه سره کولی شئ ورته انتخابي کړئ. ښه، دغه و زموږ نن ورځ چې څنګه کولی شو کمپیوټر کې موږ دغه ساعت فارمیټ زده کړو او څنګه وکولی شو کمپیوټر ته موږ یوه ژبه ور اضافه کړو، یعنې پښتو ژبه. تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسې پر پاک الله سپارم. د الله په امان.